Audio Jungle. تر هغه وروسته چې په کابل ښار کې جنایي پیښې زیاتې او په اړه یې شکایتونه راپورته شول، ورسره د کابل ښار امنیتي چارې تېره اونۍ د لنډمهال لپاره د ولسمشر غني لومړي مرستیال امرالله صالح ته وسپارل شوې، چې نوموړي تازه د کابل ښار د امنیت د ټینګښت په موخه ځینې پریکړې اعلان کړې، چې وروسته یې په دې ښار کې د مجرمینو د عکسونو راځړول وو، ترڅو خلک په دې توګه له امنیتي بنسټونو سره همکاري وکړي. د کابل اوسیدونکي د دې ولایت له امنیتي مسؤلینو غواړي ترڅو د مجرمینو په وړاندې لا سخت ګامونه پورته کړي. دوی د ولسمشرۍ ماڼۍ لومړي مرستیال امرالله صالح ته د دې ښار د امنیتي وضعیت لیک ته خوشبین دي او په باور یې تمه کیږي چې وروستی د ناامنیو پیښې او د جنایي جرمونو په کنټرول کې به مهم رول ولوبوي. و از یک سو به این طرف که ما از یک هفته به این طرف که ما می‌بینیم همین وضعیت امنیتی شهر کابل هم اون صاحب اول ریاست جمهوری به عهده گرفته که روز به روز کارهای صورت گرفته در خور ستایش است. واقعا همین که عکس‌های متهمین چاپ کرده در چهارراهی‌ها نصب کرده میتونه مردم از این طریق همکاری بکنه با نیروهای امنیتی به خاطر دستگیری و سپردن این متهمین به پنجه قانون خیلی خوب است و این باید در اینجا کار متوقف نشود. بسیار خوش هستیم که وضعیت امنیتی رو به بهبود است و دزدی قتل و کشتار کم شده است و از چیز میخواهیم از امرالله صالح و همچنین از کسایی که در رأس دولت است که در این راستا بسیار دیگه هم کوشش کنند و یک خواهش برای دولت داریم که اگر همین قانون اسلام پیاده کنند، اگر دزدی که دستش قطع شود و اگر قاتل کرد قصاص شود، دیگر در این وطن کشتار و قتل و چیز نمی باشه. د کابل اوسیدونکي که څه هم له وروستیو امنیتي اقداماتو خوښ دي، خو په خبره یې دا بلا نور وخت هم اړتیا ولري ترڅو د حکومت د وروستیو هڅو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. غټ وکیلان ګرده پارلمان ګرده خلک دلې اوسېږي، نو په دې خاطر د کابل ښار امنیتي ستونزه اوس سمه نه ده. د صالح امرالله صالح صاحب خبره دغه چې موږ امنیتي تدابیر ورته نیسو، یعنی هغه کیسه‌بران یا هغه کیسه‌بران موږ نیسو، مجرمین نیسو او سزا ورکوو. دا په یو هفته نه کېږي. موږ نسو ویلی چې مثلا یو هفته صالح صاحب کار یې کړی، څه ووایو آیا ښه سوی که نه دی ښه سوی. دا باید موږ یو میاشت وګورو، که چېرې په یو میاشت کې مثلا حادثې کمې سولې نو بیا موږ ویلی سو چې امنیت سوی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په تیره یوه اونۍ کې د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د لاسته راوړنو خبره کوي او په کابل کې د ګڼو مجرمینو د نیول کېدو سربیره د ترهګریزو پیښو د مخنیوي خبرداری ورکوي. Audio Jungle.